السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. څلورم فصل دا. په څلورم فصل کې د صفات لازمه او لغوي او اصطلاحي معنا او په حروف باندې د هغوی اثرات چې پرې وځي په هغې باندې بحث کوي. یعنې دغه صفات لازمه چې موږ او تاسو مخکې وویلې همس او جهر او شدت او غیر متضادو کې مثلا صفیر او قلقلات تر آخره پورې ټول د دغو صفاتو هر یو معنا کوي. دا معنا باید مخکې شوی وی، دلته یې کوي، بیا یې کوي. بیا د دغې معنا دواړه معناګانې، لغوي معنا او اصطلاحي معنا، او دغه صفت په کوم حرف کې چې وي په هغه حرف باندې چې کوم نتیجه ور باندې مرتب کیږي، کوم اثر ور باندې پرېوځي، هغه درته ښیي. دلته وایي چې د صفاتو لغوي او اصطلاحي معنا او د هغوی اثراتو نه مراد څه شی ده، مطلب یې څه شی ده. لغوي معنا د یو کلمې هغه وي چې په هغې باندې د هغې کلمې عربیت معلومیږي چې دغه کلمه ده او په عربي کې دغه معنا اخیستل کېږي. هغه که د هرې ژبې سره تعلق ساتي، که پښتو لغت وي نو د پښتو لغت هلته هم په هغه پښتو کې دغه لغت هغه اصل معلومیږي چې دغه ته څه شی ویلی کېږي. مثلا همس ده او جهر ده او شدت ده او دا ټول عربي کلمات دي او عربي لغات دي او دوی په عربي کې دوی معنا ښیي چې همس دې ته وایي او شدت دې ته وایي او رخوت دې ته وایي. اصل مفهوم او مطلب چې موږ ورسره سروکار یو هغه د اصطلاحي تعریف سره ده. اصطلاحي تعریف چاته ویلی کېږي؟ اصطلاحي تعریف هغه تعریف ته ویلی کېږي چې دغه لغت چې څوک معنا کوي د هغوی په اصطلاح کې. ګوره یو د مطلق د لغت په اصطلاح کې وه، عربي لغت ده، په عربي ګرامر او لغت کې د څه معنا ده، هغه موږ ته ډېر کارآمد نه ده، هغه موږ ته ډېر نه پکارېږي. موږ ته هغه معنا پکارېږي چې د دغې ټکي نه زموږ مسلک څه شی ده، څه وایو دلته علم التجوید ده، د دغه ټکي نه علماء تجوید څه معنا اخلي. خبره ورسېدلې؟ که چېرته دغه علماء تجوید نه وي نو دغه معنا چې دا په لغت کې ده دا کېدای شي ډېر لرې لاړ شي، فاصله کې لاړ شي. نو د دې وجې نه اصطلاحي معنا ډېره مهمه وي چې د دغې لغت نه چې معنا خو یې دا شوه، د دغې لغت نه د په کوم فن کې چې استعمال شوی ده، په کوم علم کې چې استعمال شوی ده، که په فقه کې وي د فقهاو اصلاح به ورته کارېږي چې فقها د ده نه څه مطلب اخلي. صحیح شو؟ که په ساینس کې وي نو د ساینس د علماو نظر هلته مهم ده چې هغې ته نه دې نه څه مطلب اخلي. اوس مثلا موږ وایو چې همس ټیټ اواز، اوس ټیټ اواز دا خو په ډېرو ځایونو کې استعمالېدلی شي، خو دلته به د علماء تجوید یا علم التجوید یا علم قرأت امامان چې د دغه اواز نه کوم مطلب اخلي، موږ به هغه اړخ رااخلو. مطلق ټیټ اواز باندې موږ څه کوو؟ یو کوچی ماما به دلته ناست وي په ټیټ اواز به شپېلۍ غږوي، هغه هم ټیټ اواز ده، هغې ته موږ نشو چې دی په همس کې لګیا ده. خبره ورسېدلې؟ دا مسایل دي، نو ځکه اصطلاحي تعریف پکې ډېر مهم ده. نو البته یوه نقطه پکې یاد ولرئ چې د دواړو معناګانو ترمنځ باید تناسب او مطابقت موجود وي. مطابقت باید موجود وي، یعنې داسې نه چې لغوي معنا بیخي یو طرف ته لاړ شي او اصطلاحي معنا کې د هغې بیخي اثر او درک هم ونه لګېږي. لکه موږ چې لغوي معنا کې تجوید معنا کوو ښایسته کولو ته وایي، او بیا په اصطلاحي معنا چې کله کوو د هر حرف ادا کولو د خپل مخرج نه، کله چې هر حرف د خپل مخرج نه مراعات شي
هر که په خپله ښایست راځي نو د ښایست مطابقت د دواړو منځ کې راغی که رانغی دغسې مطابقت به موجود وي صحیح شو نو مهم شی پکې همدا ده لغوي معنا کې د کلمې هغه لغتن حیثیت معلومیږي چې په دغه ژبه کې په عربي کې دا مطلب ده اصطلاحي معنا دا شو چې د دغې لغت نه د دغې فن ماهرین او مجودین او قرات نه کوم مطلب اخلي دا اصطلاحي معنا ده اوس اصل خبر اثر ده اثر وسته وي اثر نتیجه دا وسته وي اثر او نتیجه دا د اصطلاحي معنا په مراعاتولو سره یعنی کومه اصطلاحي معنا چې د علمي قرائت استادانو وکوله تا ته دغه کلمې کله چې هغه کار ته ترسره کړي په عمل کې راولي د هغې نه وروسته چې په حرف باندې کومه نتیجه مرتب کېږي نو دې ته ویلی کېږي اثر واضحه شو انشاءالله چې اصل نقطه په دغه اثر کې ده یعنی اثر څه ته وایي اثر څه شی ده د همس اثر په حروفو باندې یعنی څه دلته اوس وګوره درې واړه شیان معنا کوم یا مثلا رخوت به راواخلو رخوت په لغت کې څه ته وایي نرمي ته دا لغت معنا ده نرمي په ډېرو شیانو کې استعمالي د دغه نرمي نه دغه نرمي علمي تجوید په اصطلاح کې څه معنا اصطلاحي تعریف ته راځو موږ وایو چې د دغې حروفو د ادا کولو په وخت کې آواز جاری پاتې شي آواز جاری پاتې شي صحیح شو چې کله جاری پاتې شو حرف څه کېږي نرمیږي دغه نرمي اثر چې په حرف کې پیدا شو دا د چا نه پیدا شو رخوت د وجې نه پیدا شو یعنی دلته مطلب دا دی دا نتیجه شوله اصطلاحي معنا په مراعاتولو سره په حرف کې نرمښت راغی دغه نرمښت اثر ده د یو چا اثر ده د رخوت اثر ده په رخوو حروفو باندې یا مثلا استعلا لغوي معنا ده اوچتواله اصطلاحي معنا یې څه شی ده د دغې حروفو د ادا کولو په وخت کې باید ژبه پورته جګه شي د دغه جګېدو په نتیجه کې به څه اثر پرېوځي حرف به غټ ادا کېږي دا حرف غټ ادا کېدل دا د یو کار په نتیجه کې رامنځته شو هغه کار څه شی و د ژبې پورته جګول نو دغه ته ویلی کېږي اثر یا دغه صفات چې موږ تاسو مخکې وویلې همس او جهر او شدت او رخوت او توسط تر آخره پورې دا هر یو په خپلو حروفو باندې یعنی همس یو صفت ده په محموسو باندې به څه اثر پرې باسي شدت یو صفت ده په شدیده او حروفو باندې به څه اثر پرېږدي استعلا یو صفت ده اطباق یو صفت ده دا په خپلو مستعلیه او مطبقه او حروفو باندې به په کوم قسم را ظاهریږي چې هلته اثر خپل په څه کې پرېږدي همدغه شان د قلقلې خبره ده همدغه شان د صفیر او وغیره تر استطالته پورې واضحه شو انشاءالله دغه اولنې د عنوان دغه مطلب و چې د لغوي معنا اصطلاحي معنا لغوي معنا یې پېژندل لغوي معنا هغه چې صرف هغه لغت کې هر لغت چې وي عربیت باندې معلومیږي اصطلاحي معنا او هغه ده چې د دې نه قرات نه مطلب اخلي او اثر نه مراد هغه نتیجه ده اثر نه مراد هغه نتیجه ده چې د اصطلاحي معنا په مراعاتولو سره په حرف کې څه کېږي پیدا کېږي دا اثر شو واضحه شوه صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین